زما کله بازار کولا و ما کره بار سړی راته اوس چې زما بازار بند څوک راته رنګ هم نه کوي. 3 جینکې به وي او کم افسران به زما خواته راتله. حاجي صاحب لا لیدلم د اوسه پورې چې به ورته ډایرکټ پیسې رالېږي چې دغه الله د رضا دپاره ځان ورته نه شو کوي. زه دغه ته مسلمان یم چې هغه نه هغه دا نه و چې ته کمرې ته شه ما ته تصویر وښیه تاسو پاسپورټونه جوړ کړي پیسې راولېږلي باندې پاسپورټونه تیار کړه دوی کارډونه بیا مطلب دغه شي ټیم پې وړېدلي ایکسپایر شي هغه یې رینیو کړله. ما سره امداد کوي تر اوسه پورې ما سره هغې سړي په ویډیو کال خبرې نه دي کړي. ښه د ثوابې مردان کې مې 15 کاله شو. د هر سړي مې خیال ساتلی د هر سړي مې زړه ساتلی دی. که چا ډمتوب مې کړی دی ډمتوب نه پس مې پردی ښځې چلولي دي منکره ترې نه یم. 2 میاشتې روجې نه ما مخکې توبه وباسلې ده په 2مه روجه. د هغې نه پس ما ډېرې سختې تېرې کړې نارې مې تېرې کړې لوږې مې تېرې کړې. دې خلکو به ما ته وي وایي چې ته سمه شي موږ به ستا ملګري یو. زه اوس نن کور کې نارې ورځې تېروم ما څوک ملګري دي. دا نه شم ویلی چې زه نارې یم او که ووایم نو غلطه لار مې پرېښې ده څوک راکوي. ښه سړي ښه پښتون ښه سړی چې په مردان کې د نوم سړی و ما له به سلام له راته شازي ما کره به یې چای وڅکله اوبه به یې وڅکل جینکۍ به مې ورته ګډې کړې ډانسونه به یې وکړل چې چا څه خوښ کول به زمان. 3مه یو سړي ما سره د قطر امداد کړی دی تر اوسه پورې را سره کوي. د هغې امداد په وجه زه تر اوسه پورې ژوند تېروم. هغه راته رالیږي زما پې وړم کېږي چیني مې که د الله او د رسول نه یېرېږي تاسو را سره روزګار لرئ تاسو په دې کور کې څه روزګار روان کړي داسې څه روزګاري یا الله زه خو وایم چې دا دومره پښتانه ما ته رنګ کوي د قطر د دوبۍ د یورپ د امریکې. میډم السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه یې؟ اول نه خو ستاسو غټه مهرباني چې تاسو زما غریبې تپوس وکړو. ښه دا راته ووایه خبر شو تاسو په کور ډزې شوي. او جي ولې څه وجه ده؟ دې نه مخکې خو موږ سره ډېر زیاتې شوې او ډېر بې حده زیاتې ځکه چې هغې ویډیو دغه کړې ده ایاز شجر. هغې نه پس بیا مونږ خپل کور باندې درخواستونه وکړل. د درخواستونو نه پس بیا مونږ ډي پي او صاحب انعام جان خان مقدم خان دې ما ته منډه ووهله خپل کور ته یې راویستم. راوستم کلي خلکو سره زمونږ معامله ختمه شوه. 4 ورځې م کولي کې تېرې کړې دلته خپل کور کې. د هغې نه پس په موږ باندې 9 ډزې وشوې د مشینانو د شپې 11 بجې. دا ډزې چا وکړه څه معلومات هېڅ معلومات یې نشته چې 2 ډزې وشوې موږ دننه شو کمرې ته د ګاونډیانو ته م چنې منې وټکولې چې بار سړي ولاړو مشینان ورسره وو. موږ چغې والې څوک هم راته نه راتلل او بیا پولیس ته مې ټلیفون وکړو 11 بجې په موږ ډزې شوې 12 بجې بس موبایل راغی. 12 بجو کې 11 بجو کې ډېر زیات فرق دی. هغې کې خو که لس مړي وشي نو هم سنبالېږي او تاڼه دا ده زما په خوا کې ده. چا سره دښمني ده په پوله پټي باندې ورانې په څه ورانې چې تاسو خلک ډزې کوي څه وجه ده؟ دا وجه د سرجي چې بس په دې مردان کې ما ښه ښکلی وخت تېر کړی دی. زه د ثوابې مردان کې مې 15 کاله شو. د هر سړي مې خیال ساتلی د هر سړي مې زړه ساتلی دی. که چا سپېړه را کړې ده ورته مې خندلې دي. تاسو په دې ټول په دې محله کې نه په دې کلي کې نه په دې ټول مردان کې تپوس وکړه چې شازیه څنګه ښځه ده او ټیک ته ډمتوب مې کړی دی. ډمتوب نه پس مې پردی ښځې چلولي دي منکره ترې نه یم. خو د هغه ښځو به هم د هغې د ژوند شاته به 20 مسلې وي. ما به په زوره د کور نه نی راوستي ما به په زوره نی ګډې کړي ما به په زوره پې ظلم نی کړي. خو د هغې ښځو به هم 20 مجبورۍ وي. ما د هغې مجبورۍ نه ما کره راغلي دي. خو زه د دې حکومت نه او د دې مشرانو نه او د دې ناظمانو نه او د دې ډي پي اوګانو افسرانو نه دا ګیله کوم چې په مردان کې یو زه یوازې میډم نه یم. مردان ټول ډک دی هغې ته څوک هم څه نه وایي. خو په دې وجه باندې ما سره دلته زیاتې وشو. د هغې زیاتي م زما چا هم تپوس ونه کړو. په دې خوا او شا کې مطلب دلته ویلی کېږي ستاسو په دې کلي په ګاونډ کې چې مطلب دا خبره خو زما په خودونه راځي ډېره بده خبره تاسو مطلب مشران یې نه مشر یې سینیرې خو وایي دلته به 2 نمبري کې ده په دې کور کې مطلب دلته به جینکۍ دې صرف دغه کولې. خو زه ښیم که دلته په دې چم ګاونډ کې به دلته آیس هم خلک خرڅوي چرس به هم خرڅوي دا څومره که نه هغوی ته څوک څه نه وایي؟ نه دا بیان ما مخکې د دې نه مخکې مراد صاحب سره کړی دی چې په دې مردان کې درته زه یو چکله وښیم یو آیسخانه وښیم یو خراب خلک وښیم. خو هغې په وجه هغې ته څوک سم نه وایي ځکه چې د هغې شاته زور وي. زور ما سره د هغې رب اوس دی چې ما هر څه پرېښي دي. ایاز شجر سره مې په قرآن لاس ایښی دی. خو د هغې قرآن په باوجود هم ما دا خلک نه پرېږدي. ولې مې نه پرېږدي؟ زما د ژوند دې څوک تپوس وکړي که نه. دغلته دا کار کوه 2 نمبري کې ده دا جینکۍ څومره جینکۍ به راتلې او د کوم ځای نه به راتلې؟ ما له به ډېرې جینکۍ راتلې ما به ډمتوبونو له لېږلې خو دې بار خلکو ته هم دا نتیجه واخیسته. زه په دعوه په قرآن قسم چې ته مطلب هغه 2 نمبر کار پرېښی دی ما هر څه پرېښي دي. ما ایاز میډیا والا دی هغه ته ما په قرآن لاس ایښی دی.
هغه راته وی چې بس هر څه دې پرېښودل زه د ذمهوار یم د سودا د ذمهوار یم د خرچې د ذمهوار یم د دې بچو د سکولونو تعلیمونو د ذمهوار یم 2 پیرې راته سودا راوړې ده هغې نه پس زه هغه ته رنګونه کوم چې ما کره سودا نشته زما زوی ناجوړه دی خاوند مې بیمار دی ټول مردان ته پته ده جینکې به وي او کم افسران به زما خواته راتله اوس چې مې دا 2 بیانونه چلیدلي دي والله که څوک مې تپوس تپوس نه نه لکه دا دغه محدوده پورې و چې کوم مطلب تاسو به خوشاله او دغه افسران بل تر راتله هغوی به تاسو جینکې ورکوي نن به سبا خبره کې لکه دروغ به نه وي چې څه صفایي که نه په قرآن قسم دغه افسرانو له به دغه جینکې تاسو واه ما کره به زما نوښار کې وخت تېر کړی رسالپور کې مې تېر کړی دی په مردان کې مې هر ځای کې وخت تېر کړی دی ښه سړي ښه پښتون ښه سړی چې په مردان کې د نوم سړی و ما له به سلام له راته شازي ما کره به یې چې اوس کله اوبه به اوس کله جینکې به مې ورته ګډې کړې ډانسونه به یې وکړې چې چا څه خوښ کول به زمان 3 میاشته چې زه په لار کې چاله مخې له ورشم چې چاته سلام وکړم وي بس پرېږدې د اوس په کې څه دي دې کې څه دي چې دې ته ته اوس ودرېږې کار پرېښی دی په 2 روژه که چا راله چا په روژه کې راته د دغې کار دپاره رنګ شوی دی چې میډم څه شته خو لکه دا راته چا نه دي ویلي چې دا کار دې پرېښی دی تا له 1 روپۍ خو درکړو 100 روپو کجور هغه روژه م راباندې تېره شوه د الله لاک شکر دی د روژې نه دا 2 میاشتې وروستو تېرې شوې ښه تېرې شوې که یي او که ني خو خپل لمونځ اودس کوم خپل الله یادوم پورې ما ته رابطې کېږي خو څنګه رابطه داسې رابطه را سره کېږي یو سړی دی پکې چې الله دې ورله زموږ دا زندګي م ورکړي الله دې وله ټول عمر خوشحالۍ م ورکړي او چې د هغه په زړه سه ارمانونه دي خدای دې ورته هغه م پوره کړي یو سړي ما سره د قطر امداد کړی دی تر اوسه پورې را سره کوي د هغې امداد په وجه زه تر اوسه پورې ژوند تېروم هغه راته رالیږي زما پې وړم کېږي چیني مې کېږي چې هغه کله نه رالیږي نار ناس یو نور ما ته 4 روپۍ نه ده رالیږلې رنګونه د ورځې زر کېږي د دوبۍ نه د یورپ نه د امریکې نه د هر ځای نه ما ته رنګ کېږي خو څوک راته وایي کور خوښې دی چې رنګ راته وکړي ویډیو کال میلاو کړي ته لږه سیټ ته شه ښه څوک په راته وایي چې باتروم ته ورشي نو رانه اخلي واپس دغې پیل ته نه ځم زړه دې وشوې که نه ما خلکو ته ویلي چې مه راځې ما کره رور نه دی راغلی خور نه دی راغلی ما کره خپل نه دی راغلی ما کره لکه دا کم انصاف دی زه خو هندوستان نه منې که داسې زمونږ دغه پښتانه او مسلمانان ځان ته وایي که نه صرف دغه نه و چې میډم ته باتروم ته شو زه دا کوم زه کوم که نه تصویر راولېږه او څنګه چل دا وښایه که نه که د الله او د رسول نه یېرېږي تاسو را سره روزګار لرئ تاسو په دې کور کې څه روزګار روان کړي داسې څه روزګار یا الله زه خو وایم چې دا دومره پښتانه ما ته رنګ کوي د قطر د دوبۍ د یورپ د امریکې تر مغربه پورې زما دا ویډیو تللی ده اوس په دا بیا هم ځي خو زه دې ته دا درخواست کوم چې که چېرې پښتانه یې او په مسافرۍ تللی د مور نه پښتانه پیدا یې نو یو خو ماته دا ټلیفونونه مه کوئ چې امداد را سره نه کوئ ټلیفون راته مه کوئ یو راته دا غلط ډیمانډونه مه کوئ چې دا کارونه مې کول نو بیا مې دا ویډیو څه کوله خو بس تاسو ته به مې په دغه په موبایل ځان خو ماله به م پیسې رالیږلې خو نه تاسو پښتانه یې تاسو دا غیرت ځان کې پیدا کړه چې دې میډم توبه وباسلې ده ګوره که زه تاسو ته اوس ویم چې ما سره جینۍ ده بیا والله 3 زره م رالیږئ او چې نه زه چا زما دا ویډیو لاړه او کار مې پرېښود اوس راته تنګوئ مې ما یو مهرباني وکړه یو د قطر یو سړی دی دا سړی دی یو کدو غوندې کې دی په دغه په SMS به خبرې کولې پیلې وې زما خورې دا خبره زه کوم چې دا واوري چې ورسي دا هغه ته ورسي زما خورې ممداد در سره کوم دا را سره کوم دا را سره کوم بیا راته وي زما یو وړوکی غوندې درخواست دی وایي دا به ستا په دغه کې منظور شي ما وی مې روره مې چې مردان ته راشي 20 درخواستونه به دله منظور کړم ما وی ګنې چې وایي چې واده راله وکړه مې ستا څه وړوکی یاره دا امداد به را سره ته وکړې مې ښه جي څه امداد در سره وکړم وی زه په کین وی زه په لاره تلمه وی په کین یم چې زه د لرک کولاو کړم وی نه که نه وی دا درخواست راله ته منظور کړه چې ما ته ډاکټر وویلو چې تا ته دې داسې څوک ځان وښیي چې زه دلته کې دا کار وکړم نو زه به ټیک شم پښتانه دي ښه دا مسافر دي تاسو مسافرۍ دا خو ما تا ته ویلو چې زه به په تا دا بیان کوم بیا مې ورته وی زه ډاکټره نه یم دغلته ډاکټر له لاړ شه ما سره ګوره دا کیسې پیسې مه کوه ما په دې ویډیو کې دا نه دي ویلي چې زه به تاسو سره دا کارونه کوم ما تا ته پیسې رالیږلې دي ما ته په دروغه تصویر د پیسو راولېږه هر څه دا ناجوړه خاوند مې ځان سره که په هغه ورځ ما سره د رشقي پیسې هم نه وي 500 روپۍ مې لالچ ما وی زه زما په دې بچو یو څو ورځې وړو شي نو لاړم MCB بیک ته تصویر مې ورته خو هلته کې سړی ورکوي ډېر نه راځي عادت مې بیا مې ورته رنګ وکړم یروره ما سره دا ډرامې مه کوه خیرې به درته بیا راته وي سبا بیا ورشه بیا لالچ انسان دی که نه بیا سهار لاړم چې لاړم رشقي والته مې هم ځي بس چې دا پیسې راکړي بیا دله رشقه کې پیسې درکړم که نه مړه دا راغلي دي
یاره دوره قرآنونه د جمعې په ورځ جومات ته لاړو په قطر کې او ماته د قرآن تصویر راولېږه په قرآن په هغې ویډیو کې لاس کېښودو چې ما دې دا قرآن ووایي چې زه تا سره د خورولۍ امداد کوم بیا پکې وروسته د پاتروم د تلو خبرې شوې وروسته پکې د ماته د درخواستونو خبرې شوې نو زه برای مهرباني مسافرو تاسو ټولو ته ویم چې د خدای نه ویریږئ مسلمانان یې او زه تور سره یم او زه دا ویډیو د دې دپاره نه کوم چې ماله دې څوک څه راکړي دا ویډیو د دې دپاره کوم چې ما ته رنګونه مه کوئ که کوئ په سمه خبره کوئ په سم ته دا SMS اورم چې تاسو یې شیر کوئ خو زه بیا هم ویم زه بس پرېږده پښتانه دي کور کې به یې څه خویندې میندې وي به هم زما په شان وي چې کوم سړی ما ته دا غلط ډیمانډ کوي هغه خانداني داسې وي خانداني ګوره اوس په یو کنجرتوب کې یو کنجر لوی شه که نه به د کنجرتوب خبرې کوي په یو پښتو کور کې پښتون لوی شه به بار د پښتو خبرې کوي دا ټول مسافر چې دغلته دي دا هم ټول دغه کنجران دي که دا چېرته پښتانه وي ما نه به یې غلط ډیمانډ نه کو د ډېره دنیا ورکې والله دې د چا نه محتاج وي ویزې هم راله وکړې دا خبره تاسو وختي ما د کیمرې په شو چې د قطر دغسې یو کس دی او هغه تاسو ټول کور له مطلب ویزې کې هلته مطلب که نه هلته هم غواړي بوځي مو نو دا خبره تر دای کې څومره حقیقت دی دا په رښتیا دې دا ټول حقیقت دی چې څنګه زما دا ویډیو وایرل شوه پیله ټلیفون یې را پیله دا غرنګ راغی ما ته وی دا تاسو باندې دا تکلیف رشا تېر شوی دی مې بالکل او را لابته بعد پیسې رالیږي که 15 زره که 10 زره که 20 زره د چا دغه نه اخلم خو زما پې د کور هغه خرچه یي هغه وي او یا نه وي که نه د چا په ورکړه څوک نه مړېږي موږ 15 کسه یو زما د خاوند دوایي ده د 500,000 روپو هفته پس ځم زما خپله شوګر او بلډ پریشر دی د زړه سړی ما سره امداد کوي تر اوسه پورې ما سره هغې سړي په ویډیو کال خبرې نه دي کړي دغه مسلمان دغسې خور سره ودرېدي او د اوسه پورې نه تا ویډیو کال یې ته کړی دی صرف د الله د رضا لپاره دې له پیسې رالېږلې نه پرون شه او پتا شه او بس دغه دوا به کوم چې الله دې زړه ارمانونه پوره کړه څه دواګانې ورته بس وکړه مونږ ته وایي سعودي ته به راځئ نو ما ورته بله زوی ته مونږ ته لږ ویډیو کال وکړه چې ته مونږ ته په ایرپورټ کې ولاړې مونږ به چا سره ځو وایي دا درته ځکه نه کوم ویډیو کال چې تاسو له زه دا هر څه د الله په نامه کوم چې ویډیو کال زه تاسو ته وکړم ستاسو به په زړه کې دا راشي چې دا مونږ ووینئ دا نالیدلې باندې امداد هم کوم نالیدلې باندې هم راولم هم خاون علاج هم دله کوم د بچو هم کوم روپۍ راولېږلې پاسپورټونه هم جوړ کړو پاسپورټونه ورته راوړه وښیه لیږلي هم دي ښه شناختي کارډونه زمونږ زاړه 20,000 روپۍ 15 کسو له نوي شو ښه ما ته کور دا خور مور نه لري نو زما درته ووایي چې کوم سړی پښتون وي که نه لا چې موږ له چا کار وکړو یو خو هم تونه نه شو په دې خلکو شو ستاسو په هغې پیسو رالېږلو شوه چې څه کولی نه شي د خدای او د رسول خاطر دا خلک به تنګوي که تاسو ګورئ چې څه کریا برې که دن تاسو دې سره کوئ که نه یا داسې نور مو ویډیوګانې کوو که نه او کله ورته داسې ورسره کوئ که نه نو دا به ستاسو په غرونو کې هم راځي دا مه وایئ چې ګوره چې څه کوي دا ګوره دا برې وي که ته دا تاسو وینئ کم اجي صاحب د قطر لپاره دي کم اجي صاحب چې دوی له دا سعودي عرب لپاره دي او په قطر کې سعودي کې ها سعودي ته غواړي ها هلته هم روزګار شته هلته روزګار دغه مطلب روزګار والی دا یو ورور دی او دغه 15 پاسپورټ دی په دې کور کې 15 کسان نو اجي صاحب بس کلم په 3 میاشتې وروسته ته خرچه هم رالېږي اجي صاحب نو زه ښیم چې دا الله دا جان هم ښایسته کوه الله دغه جهان هم ښایسته کوه